بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه ولي الله د له یوې نوې ویډیو سره تر تاسو راغلم. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یوه داسې نوې او خوندوره طریقه وښیم چې بیخي حیرانوونکې به وي. تاسې به بیخي ورته حیران شئ. مخکې له دې به تاسې هېڅ دا طریقه نه وي کارولې، نه وي به مو زده. ملګرو، له هغه نه مخکې له یوه غوښتنه درنه کوم که چېرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. ملګرو، اوس راځم دا طریقه تاسو ته په واتساپ کې زه ښیم. ملګرو، کله چې تاسې واتساپ را خلاص کړو نو یو کس ته یا یو ګروپ ته به راسئ. مثال ملګرو، زه دا ګروپ لرم، دې ګروپ ته به راشئ. همدا شان لکه دا طریقه تاسې ګورئ، دا شان طریقه ده. دا رقم مثال یو شي په باره کې تاسې ووایئ چې آیا سبا ورځ روژه ده، نو دوه جواب ورته انتخاب کړئ چې یا هو یا نه. که دوی نه زیات انتخابولو او که هو یې انتخابولو، همدا شان انتخاب کولی شي، یعنې رایې اچونه پکې کولی شي. نو ملګرو، دا طریقه څنګه جوړېږي زه به اوس تاسو ته وښیم. ملګرو، تاسې به د خپل واتساپ کې دغې ساحې ته راشئ، دې ساحې ته. کله مو چې دا را خلاص کړه، لاندې ملګرو تاسې به دا کونج کې دا ګورئ، د پاولز په نوم باندې دغه به کلیک کړئ. کله مو ملګرو چې دا کلیک کړه، دلته به تاسې یو کوېشن یعنې سوال ورته انتخاب کړئ. زه سوال ورته انتخابوم چې آیا په افغانستان به پرمختګ وکړي؟ ملګرو، دا شان یو سوال به تاسې انتخاب کړئ. وروسته به لاندې دوه هغه ورته انتخاب کړئ چې یا هو. رایې اچونې لپاره به دوه لغات ورته انتخاب کړئ یا نه. نور هم انتخابولی شئ، دا دوه هم مهم دي. دا دوه ورته انتخاب کړئ. ملګرو، زه یې اوس ډایرکټ سینډ کوم. دلته راغی ملګرو، دا به تاسې نورو کسانو سره شیر کوئ. هغه کسان به که هو یې جواب هو به انتخابوي، رایې اچونه به وي، او که نه یې جواب نه به انتخابوي. دا شان ملګرو ډېر یو شي په باره کې نه هر رقم کوېشن تاسې ورکولی، هر رقم سوال مو چې ورکړو تاسې کولی شئ چې ملګرو ته یې ولیږئ. ملګرو، دغه زموږ نننۍ ویډیو که چېرې به ویډیو ښه شوې وي نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ.